د سمنګان ولایت پایبک ښار کې د یاد ولایت د ترافیکو مدیریت لخوا د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه پر لویو لارو د موټر چلونې له قانون او اصولو څخه د موټر چلوونکو د پوهاوي لپاره 15 ورځنی زده کړې سیمینار پیل شوی دی. دغه ولایت چې هره ورځ د 2-3 ترافیکي پیښو شاهد دی، دا لومړی ځل دی چې د ترافیکو مدیریت په هڅو موټر چلوونکو ته دغه ښوونیز پروګرام جوړ شوی دی. د سمنګان ولایت د ترافیکو مدیریت اړوند یو تن استاد عبدالوارث افغانستاني چې موټر چلوونکو ته د موټر چلونې د قوانینو په اړه تدریس کوي، وایي چې موټر چلوونکو ته د عملی او نظری زده کړو په پای کې لیسانس او د مسلکیتوب اسناد ورکول کیږي. زمانی که یک راننده از قواعد و مقررات ترافیک جاده آگاهی نداشته باشه او یک راننده ضعیف و ناتوان گفته میشه. ما کوشش میکنیم که تماما قواعد و مقررات ترافیک جاده را برای کسایی که در اینجا به خاطر حفظ لیسانس و جواز رانندگی ما برش بفهمانیم و او را آگاه بسازیم تا او یک موتروان یا یک راننده کاملا آگاه و توانمند باشه و او در بالای جاده به اساس قانون و مقررات ترافیک جاده رانندگی بکنه. امروز که شما میبینید که در تمام افغانستان حادثات ترافیکی خیلی زیاد شده، اکثریت راننده‌های ما و شما که است از قانون و مقررات ترافیک جاده آگاهی ندارند و رانندگیشان بی قاعده است، بی علم است، بی علم رانندگی است و اینی چیزاست که در حادثات ترافیکی ما و شما خیلی در افغانستان رو به افزایش است یا زیاد است. په ورته وخت کې د سمنګان ولایت موټر چلوونکي چې تازه ورته د موټر او ترافیکي قوانینو زده کړه پیل شوې هرکلی کوي او ټینګار لري چې دغه لړۍ د دوام عمومي ترڅو ټول کسان په ترافیکي اصولو پوه شي. پیش از اینکه ما درس نخوانده بودیم، چیزی را نمیفهمیدیم از قوانین ترافیکی که چیزی معلومات نداشتیم. حالی که ما یک 2-3 روز میشه در درس اشتراک کردیم، شکر خدا همه چیز میفهمیم. 15 روز درس ماست تا که 15 روز ما تکمیل میکنیم. بعد از ما امتحان گرفته میشه نظری و عملی. ما کوشش میکنیم که به خیر همین چیز بخوانیم و نظری و عملی همین کامیاب شویم، لیسانس خود بگیریم، از مقررات ترافیکی آگاه شویم، با خبر باشیم. خاص ما دیگه محترم است که بیاد درس بخونه و یکی یک چیزی رو که نفهمیده باید بفهمه و اینجا ما خیلی چیزا رو یاد گرفتیم که باید خیلی قانونا رو مراعات کنیم. خیلی چیزا رو متوجه شدیم که باید چطوری رانندگی کنیم و چطوری به دیگران احترام بذاریم و چطوری با سواریا و به همه احترام بذاریم و به برادرای خود افغان احترام بذاریم و احترام قائل باشیم. وضعیت راه خود طبعا امی امارات اسلامی خدامت خیر بده، یا تا جای کوشش کردن یک دو خمی سرک گرفتن دیگه. پیش از او حکومت جمهوریت تو توجه نداشت دیگه. موتر بلند توناژ در سرکا میرفت و میمد، همین واقعیت جلو توناژ هم گرفتن، نگم داغمکاریش هم کدرایستن، جور کدرایستن. بعد از حکومت خاص ما اینه نیست که این سرک جور کنه، به خاطر اینکه سرک یک زیربنایی یک مملکت است. اگر سرک نباشه طبعا در مملکت به تمام مشکل مواجه است. بلخوا د سمنګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر محمد نظیر سعد وایي چې د تیر 1402 کال له پیل نه تر دې مهاله په 240 ترافیکي پیښو کې 48 کسان مړه شوي او 160 نور ټپیان دي. هغه د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د سړکونو خرابوالی او د موټرو له اصولو څخه د موټر چلوونکو نه پوهاوی بولي. در یک سال گذشته، سال 1402 دیگه در ولایت سمنگان 234 حادثه ترافیکی رخ داده. از جمله 101 حادثه خسارات مالی است، 160 خساره مجروحین است و 48 حادثه فوتی است. جمله می شود 234 حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان رخ داده در یک سال گذشته و زخمی شدگی ها 160 نفر زخمی شده نفر در حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان و تعداد 48 نفر شهید شدگی است در ولایت سمنگان. د سمنګانو د ترافیکو مدیریت د معلوماتو له مخې د مهال د ایبک ښار په ولسوالیو کې څه باندې 1000 نقلیه وسایط شتون لري چې د شاوخوا 3000 د پلیټ په اخیستلو په موخه سټیکر شوي دي.